अस्सलाम वालेकुम احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته پخیر راغلی دوستانو لکه څنګه چې تاسو تیرې ورځې راهیسې ځینې پوسټونه ګورئ او ما تیره ویډیو هم پې جوړه کړې وه چې اوس کم خلک چې وطن کې بند پاتې دي دوی کولی شي چې بغیر اپروول څخه امارات ته بیرته لاړ شي خو په دې کې هغه کسان کم چا چې شپږ میاشتې وخت پورې شوی دی او یا د دوی ویزې ختمې دي هغه به څه کوي دا خبره تر کومه پورې رښتیا ده چې اوس به بغیر د اپروول څخه دې کسانو ته اجازه ورکول کیږي نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره د ویډیو تر پای پورې وګورئ که چېرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بله دا چې دا ویډیو تاسو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه دوستانو پلای دوبۍ هوایي شرکت تېره ورځ خپلو ټراول ایجنټانو ته دغه میسیج ولیږه چې اوس هغه مسافر کم چې وطن کې بند پاتې دي او متحد عربي اماراتو اقامې یا پخې ویزې ولري نو دوی اوس کولی شي چې بغیر د اپروول څخه امارات ته بیرته راشي د هغې ترڅنګ ځینې نور هوایي شرکتونه هم اجازه ورکوي چې بغیر د اپروول څخه دغه کسان بیرته امارات ته راشي نو کم چا چې د دوبۍ ابوظبي آلین شارجې اجمان او ورسره د نورو اماراتو ویزې دي دوی کولی شي چې اوس بغیر د اپروول څخه امارات ته بیرته لاړ شي په دې کې هغه خلک کم چا چې د شپږو میاشتو څخه زیات وخت تیر شوی دی آیا دوی کولی شي چې بغیر د اپروول څخه دغه کسان امارات ته بیرته لاړ شي او بالکل کولی شي تیره ویډیو کې ما ویلي و چې دغه کسان نشي کولی چې امارات ته بیرته لاړ شي تر څو چې دغو کسانو لپاره اماراتو حکومت اعلان نه وي کړی خو نن پلای دوبۍ دا کنفرم کړه کم چا چې وطن کې شپږو میاشتو څخه زیات وخت تیر شوی دی دوی هم کولی شي چې ټیکټ واخلي او بغیر د اپروول څخه امارات ته بیرته راشي تاسو ته خو بغیر د اپروول څخه اجازه درکوی کیږي خو فکر مو چې بغیر د کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ څخه تاسو ته اجازه نه درکوی کیږي چې امارات ته بیرته لاړ شئ د دغه ټیسټ لپاره زما په خیال تر اوسه پورې 4 اپروو شوي لیبرټریانې دي کوم چې کابل او ځینې په ولایتونو کې هم فعالیت کوي هغه اپروو شوي لیبرټریانو ته به ورځئ هلته به د کرونا وایرس ټیسټ کوئ کلم چې تاسو ته نتیجه راغله او سرټیفیکیټ یې درکړه نو کلم چې ستاسو پرواز وي هغه به د ځان سره کوئ خو خیال مو وي چې 9 غنټو څخه زیات وخت نه وي پې تېر شوی که کم چا سرټیفیکیټ باندې 9 غنټو څخه زیات وخت تېر شوی وي نو هغه بیا نه منل کیږي نو کوم مسافر چې اوس مهال د کابل څخه متحد عربي امارات ته سفر کوي دوی باندې لازمه ده چې د کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ ځان سره ولري تر څو دوی ته د سفر کولو اجازه ورکړی شي خو په دې کې هغه کسان کم چا چې ویزې ختم دي هغه به څه کوي دوی لپاره اوس کم معلومات چې دي دوی به رجسټریشن کوي که چیرې هم دوی ته اپروول ورکړی شي نو دوی بیا کولی شي چې متحد عربي امارات ته بیرته راشي دغو کسانو ته اوس مهال بغیر د اپروول څخه اجازه نه ورکوی کیږي که چیرې نږدې راتلونکي کې دوی لپاره کوم معلومات وشول نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله زه به د دې له لارې درته خپروم دا خبره یو ځل بیا تاسو واورئ اوس مهال کم چا چې د دوبۍ شارجې اجمان ابوظبي آلین او یا د نورو اماراتو ویزې دي دوی کولی شي چې بغیر د اپروول څخه امارات ته بیرته لاړ شي دوی ته په درې واړو ایرپورټونو باندې اجازه ورکوی کیږي که هغه د دوبۍ ایرپورټ دی که د ابوظبي ایرپورټ دی او یا د شارجې ایرپورټ دی نو دوی واړه دغه درو ایرپورټونو ته بغیر د اپروول څخه سفر کوی شي خو په دې کې کم چا چې 6 میاشتې وخت پورې شوی دی هغه هم کولی شي چې بغیر د اپروول څخه امارات ته سفر وکړي دا خبره باندې یو ځل بیا ټینګار درته کوم کم کسان چې وطن کې بند پاتې دي او دوی باندې 6 میاشتې وخت پورې شوی دی که هغه 8 میاشتې که هغه 9 میاشتې دي خو د دوی ویزې نه دي ختم شوي دوی کولی شي چې بغیر د اپروول څخه امارات ته بیرته راشي خو کم چا چې ویزې ختم دي نو دوی به رجسټریشن کوي تر څو دوی ته اپروول ورکړی شي او هغې نه پس به دوی ته د سفر اجازه ورکوی کیږي خو هغه کسان کم چا چې ویزې ختم دي دوی به اوس رجسټریشن کوي تر څو دوی ته اپروول ورکړی شي که چیرې دوی لپاره د سینوي معلومات راغلل چې دوی بغیر د اپروول څخه کولی شي چې امارات ته بیرته راشي نو هغه به زه ضرور در سره شریکوم خو اوس مهال چې ما سره کوم معلومات دي دغه کسان به رجسټریشن کوي تر څو اپروول ورکړی شي او دوی امارات ته بیرته راشي نور که د دې په اړه کوم نوي معلومات راتلل نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله زه به د دې له لارې درته خپروم که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او په اخر کې ما نه په واتساپ باندې په لسګونو کسانو پوښتنه کړي چې ما خپل وس مطابق خپلو دوستانو ته جواب ورکړی خو که کومو کسانو ته ما جواب نه وي ورکړی دوی دې نه خفه کیږي زه بیا کوشش کوم چې دغو دوستانو ته جواب ورکوم او په اخر کې یو هیله کوم چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور مو په الله سپارم د الله په امان